پاکستان د طالبانو په هکله له سختو انتخابونو سره مخ کېدل. پاکستان چې د طالبانو پوره ملاتړ کاوه اوس پر دې ښایي پښیمانه وي چې موږ د طالبانو ملاتړ کوو. د بحران ډلې ویلي چې پاکستان دې ته لومړیتوب ورکوه چې طالبان واک له حکومتي لارې ونیسي او د واک لیږد ترسره شي تر څو له نړیوال رسمیت څخه برخمن او بیروني مالي ملاتړ ولري. د دې ډلې د راپور له مخې کله چې د پاکستان نږدې متحد یعنې طالبانو حکومت په زور ونیوه خپل سیاسي مخالفین یې تابید او هغه غرب چې د افغانستان دولت ملاتړ یې کوه ناراضه کړ. د راپور له مخې چې پاکستان به بیا هم د کابل له نوي واکمنانو سره اړیکې قطع نه کړي بلکې له دې موقع څخه به په استفادې سره په طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته سوق کړي تر څو هغوی د بشري حقوقو مراعات او له تروریزم سره مبارزه غښتلې کړي چې له دې لارې کولی شي نړیوال مشروعیت او رسمیت ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ اندازې کېږي که چېرته طالبان نړیوال رسمیت او مالي ملاتړ ترلاسه نه کړي نو د پاکستان سره به یې جنجالونه زیات شي.